ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله علیه. الله وی دا هغه ساروینا خوراک مکوي چې کم باندې د الله نوم به نه یاد شوی نو دا هغه نه خوراک مکوي. بیا فرمایي وما لکم الا تأكلوا مما ذکر اسم الله علیه. تاسو باندې څه چللې چې کوم ساروی باندې د الله نوم واغشتي شي دا هغه نه به خوراک نه کوي. بیا دې پسې الله فرمایي وذروا ظاهر الاثم وباطنه. الله وی د ښکارا ګناه او د پټي ګناه دواړو نه ځان ساتي پرې دې. وذروا ظاهر الاثم وباطنه. الله وی ښکارا ګناهونه پرې دې او پټ ګناهونه پرې دې. بعضی ګناهونه داسې دي چې هغه ښکارا کی په جهر باندې کی، بعضی ګناه داسې چې هغه پټه کیږي. د بعضی ګناهونو تعلق د ظاهر سره دی او د بعضی ګناهونو تعلق د باطن سره دی. الله وی دواړه پرې دی. ښکارا ګناه مه کوئ، پټه ګناه مه کوئ. دا ورپسې جمله زما عزتمندو ډېره خطرناکه ده. هغه دا چې الله رب العزت فرمایي ان الذین یکسبون الاثم. کوم خلک چې ګناه کسب کی، کوم خلک چې ګناه مسلسل د توبې سوچ او فکر هم ناراضي. ان الذين يكسبون الاثم. هغه خلک چې ګناه کسب کوي، ګناه همیشه د پاره کوي. سيجزون ما كانوا يعملون. عن قریب دا ډیره زر ده چې دوی ته به سزا ملو شي د هغه اعمالو چې دوی کوله. زما عزتمندو یو انسان نه ګناه وشوه، ګناه وکړه په هغې باندې خفه دی، یاره ګناه مې وکړه. تو تپوس هم کوي یاره استاد جي پلانکې ګناه رانه شوې ده توبه وباسو. نو الله د دغې ګناه د معاف کولو وعده کړې ده. ګناه وکړه او په هغې د توبه وایستا خفه شوې پې، الله وایي زه به درله معاف کړم. واقعات کتابونه ډک دي د داسې خبرونه. بله مې د یو عالم بیان اورېدو د دارالعلوم دیوبند. یو عالم دی زما بالواسطه استاد دی حضرت سید حسین احمد مدنی رحمت الله علیه. هغه یو ځل رسید طالبانو خرچه جمع شوې د یو دکاندار. د خبرې ته لږ سوچ وکړئ. د یو دکاندار خرچه جمع شوې د مدرسې په طالبانو په مدرسه باندې قرضه وه. او دکاندار راغی حسین احمد مدنی رحمت الله علیه ته وایي ستاسو په دې مدرسه باندې زما د دکان کاته ده، قرضه راکړئ. مدني صاحب ورته وایي سبا راشه در بکم، سبا راشه در بکم. د مدرسې ناظم خزانچي چې کوم دی راغی مدني صاحب ته وایي وایي صاحب تا خو دې دکاندار ته وایي چې سبا راشه در بکم، مدرسه کې یو روپۍ نشته. په فنډ او د مدرسې په خزانه کې یو روپۍ نشته، د کوم ځای نه به ورکړې؟ او ورته وایي ته خپل کار کوه او زما خپل کار دی. ته خپل کار کوه او زما خپل کار دی. بس ما هغه ته وایي سبا راشه زه به درکړم. سبا هغه دکاندار راغی مدني صاحب جیب ته لاس کړ ورته لکه ستا څومره پیسې دي؟ وی زما 10,000 یا 15,000 شل دکان کاته جمع شوې ده. زما دومره پیسې دي. مدني صاحب جیب ته لاس کړ پیسې وله ورکړې. دا ویل مدرسې استادان او مدرسین او خزانچي ټول اریان وی دا پیسې د کوم ځای نه راغلې؟ مدرسه کې یو روپۍ نشته. تا دا پیسې د کوم ځای نه ورکړې؟ الله اکبر. مدني صاحب ورته وفرمایل وایي د دې دوه سببه دي، د دې پیسو ورکولو دوه سببه دي. یو ظاهري سبب دی، یو باطنی سبب دی. ظاهري سبب خدا چې کشته په سیند کې انخته وه، انخته وه، سمندري جهاز انخته وه. جهاز والو منښت وکړه که دا جهاز ووته مونږ به دومره دومره پیسې مدرسه کې ورکوو. الله هغه جهاز ویسته، هغې د شپې هغه پیسې راوړې. دا ظاهري سبب شو.
اجازمین خطا اجاز والا و منقتا وکړه چې خدای که دا اجاز ووته نو مونږ به دومره پیسې مدرسې له ورکوو. نو هغه اجاز الله ویسته بس پیسې د شپې راوړې. دا ظاهري سبب دی او یو باطنی سبب دی. مدني صاحب فرمایل زما نشي یادو، ما ته د خپل ژوند کې نشي یاد چې ما چېرته د الله نافرماني کړې ده. ما د الله خبره نه ده غورځولې، ما د الله نافرماني نه کوله. نن مې الله ته ویې ربه زه نښتی ما. دا یاد ساتئ زما عزتمندو. نو بس اونو واقعات داسې دي چې انسان نه ګناه شوې ده او هغه توبه ایستې ده، الله معاف کړی دی. او محبوب میں فرمائل الطائب حبیب اللہ، اللہ تا توبہ ایستون کے دا اللہ دوست ہے. نو دا خوبکی